بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د ټولو ملګرو ته سلام ورسیږي. وروسته له سلامه زه راغلی چې نن تاسو ته یو بل ټریک در وښیم. ټریک دا دی چې تاسې کولی شئ تاسو څنګه کولی شئ چې دغه څلور شی نه یا د هغه مهم شی نه که هغه بیټري سیور ده که هغه فلش لایټ ده که هغه ریکارډر ده تاسو کولی شئ چې په دغه لاندې صفحه کې کوم ځای کې چې تاسې ډیټا وای فای ایروپلاین موډ ښکاري نو هغلته دا شیونه راولئ. له سیټینګ نه څنګه کولی شو چې دې ځای ته راښکاره کړو. راځو ملګرو لومړی سیټینګ ته ورځو. سیټینګ وروسته ښکته راځو. دې کې به کنټرول سنټر انتخابو. کنټرول سنټر ته چې ننوتئ کسټمایز کنټرولز ته دې کې اوس ګوره هغه چې دا سرې کرښې لري دا ټول ستاسې په سکرین کې شته او هغه چې شنې کرښې لري دا ستاسې په سکرین کې یعنې نشته دی هلته ثبت نه دي. نو دې ځای نه که تاسې غواړئ چې ثبت یې کړئ نو دا شنه علامه به ووهي تاسې ته به خپله ثبت شي. سلیکټ به کړئ خلاص. اوس موږ الارم ثبت کړو هغه اوس خپله زموږ صفحې ته تللی هغه د ښکاري چې سرو زین ته راغله د آخر ځای کې. اوس راځو بیرته له سرو نه یو دانه کنسل کوو چې له هغې ځای ورک کېږي. ټایمر دی ټایمر هم ریموف کړه له هغې ځای نه ورک شو. اوس بیا تاسو ته در وښیم اوس بیا تاسو په خپله وګورئ چې له هغې ځای ریموف شوي او که نه. ګوره الارم راغلی کنټرول هغه چې و او بل آپشن هغه چې مونږ اف کړه هغه نشته دی. اوس راځو یو بل آپشن اف کړو چې تاسو ته ښکاره شي. لا پاور موډ چې ښکاري اوس دغه دی ورک شو. نو لا پاور موډ نو په دې طریقه باندې تاسو کولی چې خپل هغه مهمې آپشن دلته راوړئ تر څو په اسانۍ سره ترې استفاده وکوئ. نو دا وه ملګرو زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه ډېر زیات.